ما سره چې په لاس کې کوم ستاسو کتاب دی د هغې نامه ده ساختیاتي پلټنې. ساختیاتي پلټنې څنګه چې زمونږ مخکې خبرې شوې وې چې په ساختیاتو باندې خبره کوو نو خبره به ډېر د طوالت ښکار شي او زمونږ د پروګرام وخت دومره نه وي. نو وړومبی به راشو که تاسو مونږ ته ووایئ چې تاسو د دې کتاب د لیک ضرورت څنګه محسوس کړو، ځکه چې دا موضوعات په پښتو ادب کې ستاسو نه مخکې زما په خیال کې دي چې زما لوسته کموي چا نه و څېړلي داسې. نو تاسو څنګه محسوس کړه چې یاره زه په ساختیاتو باندې څه ولیکمه جي؟ ډیره مننه مو کوم. د دې کتاب په نوم کې چې دا کوم تاسو پلټنې چې وي د دې تلفظ مو وکړو نو په دې ته صحیح وکړم. جی جی دا پلټنې نه ده بلکې دا پلټنې ده یا پلټنې ده. ښه جي ښه. نو دا ته صحیح ځکه غواړم چې د دې تلفظ چې زموږ کوم اوریدونکي دي چې هغوی ته د دې تلفظ سم صورت ورسېږي. پلټنې. دویمه ستاسو د سوال خبره چې ده تر څو پورې نو زه دا ستاسو دا خبره خو بهرحال په خپل ځای خو زه دا ګڼم چې زما نه وړاندې په پښتو ژبه کې په دې سختیاتو باندې لیکنې شوي دي. که څه هم داسې وه چې دا لیکنې مثلا د یو مضمون په شکل کې یا د مقالې په شکل کې اختصار سره شوي دي. صحیح. خو بیا دا دی چې په دې تېر نږدې ماضي کې نعمت الله صدیقي یو کتاب په دې باندې بیخي په اکیډمیک بنیادونو باندې ولیکلو. نو زه دا ویلی شم چې یو خو دا کتاب دی چې هغه په دې موضوع باندې پښتو ژبې ته تر ما مخکې را رسېدلی دی. بیا دا دی چې په افغانستان کې که موږ وګورو نو په دې موضوع باندې خال لیکنو کې مثلا اجمل ښکلی یا داسې څه کسان نور دي چې د هغې نشاندهي کېدی شي چې هغې په دې مسله باندې بحث مباحثې کړي دي. صحیح جي. نو زما خپل ځاني چې دې طرف ته که متوجه وګرځېده هغه صرف په دې وجې وه اول خو به دا ووایم چې زموږ پښتو ژبې ته چې کوم ادبي نظریات یا تنقیدي ادبستانونه یا د هغې نظریات را رسېږي نور لیټ را رسېږي. بیا دا وي چې تر څو پورې مونږ په هغو نظریاتو باندې د هغې په سپنځري مفاهیمو باندې ځان پوهوو نو په هغې کې دومره وخت اورېدلی وي چې نوي نظریات نوي تنقیدي دبستانونه د نوي تنقید نوي سفارشونه بیا دلته راشي او هغه زړې خبرې چې هغه زموږ د نیمګړې پاتې شي. نو په دې لحاظ باندې ما دا وګڼله چې مثلا زه په دې خپله ژبه کې په دې حواله څومره چې زه پوه شوی یم او د خپلې مطالعې یا د خپلې پوهې مطابق باید په دې باندې لیکل وکړم او د هغې نه په مستقبل کې که څوک څه استفاده کولی شي نو په کار ده چې ویې کړي. همدغه صورت و چې زما دې خوا ته توجه را وګرځېده. صحیح جی صحیح جی صحیح. خجی بل یو ډیره په ولس کې یا زمونږ په د ادیبانو کې کوم چې زمونږ غونته نوي دي هغوی کې یو خبره مشهوره ده چې ستاسو یا د صدیقي صاحب یا د ارمان صاحب د کوم د لیک انداز چې کوم دی نو دا ډیر مشکل پسندي دی کې دا آیا دا خبره درسته ده کنه د داسې علومو د بیان دپاره همدغه شان ژبه په کارول ضروري وي؟ نو دا خو ډېره بنیادي پوښتنه تا وکړله او زه دا ویم چې زما په تنقیدي یا نثري اثارو کې تر ټولو وړاندې چې کوم کتاب راغلی دی هغه لیک او تخلیق دی او په ما باندې لږ تر لږه دا الزام د لیک او تخلیق د زمانې نه دی. خو دا دی چې په دې زمان کې ما خپل ځاني چاته د څه قسم وضاحت کولو ضرورت کله هم نه دی محسوس کړی بلکې دا مې ګڼلې ده چې څومره زموږ په ادب کې دغه علمي او تنقیدي پوهه زیاتېږي نو دا جواب په مزه په خپله خلکو ته ترلاسه شي. خو دا دی چې په دې تېر وخت کې چې زما کوم کتاب چاپ شو لا خو ژوندی یم دا زما ژوندلیک دی او د ژوندلیک په دې سریزه کې چې نعمت الله صدیقي صاحب لیکلی ده هغه دې زمان کې یوه ډېره بهترینه خبره مخې ته راوړې ده. صحیح. هغه دا ویلي دي چې د ژوندلیک کې یا په دې ژوندلیک کې هم د قیصر اسلوبي تحریر همغه دی کوم چې په لیک او تخلیق کې دی یا په سختیاتي پلټنې کې دی یا په تهذیب څېړنه او کره کتنه کې دی یا نورو کتابونو کې دی. هغه مسله چې کومې ته د ابلاغ مسله ویلی شي
نو هغه لیکنو کې چې کوم د ابلاغ د مسلې شکایت کیږي هغه د ابلاغ د مسلې شکایت دلته نه واردېږي دا غي وجه سره دا غي وجه صرف دا ده چې سره یو دی لیک یو دی د لیک اسلوب یو دی خو دلته چې د ابلاغ مسله نه پیښیږي د مطلب دا دی چې دا موضوع چې دا ډیره اسانه او روانه موضوع ده جی او زموږ د درمیانه خلکو یا د عام خلکو د فهم سره برابر ده نو دلته کم از کم په کې سر باندې هغه الزام نه واردېږي صحیح اما د دې په مقابله کې هغه چې د دې کوم علمي لیکنې دي تنقیدي څېړنې جی نو چې هغه موضوعات ګران دي پیچیده دي او د پیچیده موضوعاتو د اظهار لپاره چې کوم اساليب پیدا کول غواړي د اظهار کومې پیرایي پیدا کول غواړي هغه هم ګران وي ګنجلکي وي په دې وجه په د باندې چې کوم الته کې الزام دی هغه صدیقي سیب یو قسم لا لغو کړی دی او دا ویلي دي چې دلته د کیسر الزام چې دی هغه وینځل کېږي خاجي د دې ترڅنګ ستاسو د دې خبره ترڅنګ دغه الزام بیا د ارمان او د صدیقي نه هم وینځل کېدی شي کنه د هغوی اسلوب بزان له مطالعه کوو بالکل زه د دې خبرې سره اتفاق کوم جی چې صدیقي چې د هغه څنګه تنقیدي لیکنې کوي او په تنقیدي لیکنو کې بیا هغه موضوعات سره د مخامخ کېږي چې هغه موضوعات زموږ په ژبه کې دغه شوي نه دي څېړلې شوي نه دي څېړنې پرې نه دي شوي د هغې ځمکه چې هغه هواره شوې نه ده اسانه شوې نه ده د دې وجې نه په اوله کې چې یو سړی دغو موضوعاتو ته وردننه کېږي ارومرو به هغه د پیچیدګیو سره مخامخ کېږي نو دغه پیچیدګۍ تر څومره پورې چې هغه په خپل تحریر کې هوارولی شي هوارې کې خو لاشعوري طور هم ورته ویلی شي چې دغه پیچیدګۍ ارومرو پاتې کېږي همدغه شان د ارمان صاحب خبره به مو وکړو چې ارمان صاحب د ټیټې سطحې چې کوم موضوعات دي هغې ته هغه نه ټچ کوي بلکې هغه دا غواړي چې زه د ژبې ته هغه موضوعات راوړم چې په هغې باندې زموږ په ژبه کې لیکنې څېړنې نه دي شوې او دا دی چې زموږ ژبې ته د هغې ضرورت دی صحیح نو دا دی چې د دغو پیچیدګیو سره بیا ارمان هم دغسې مخ کېږي صحیح دا دی چې د هغې د اظهار دپاره چې کومه ژبه اختیارول غواړي کوم اسلوب اختیارول غواړي نو هغه علمي اسلوب وي او علمي اسلوب هسې هم ګران وي صحیح خاجي د دې ترڅنګ ستاسو د دې خبره ترڅنګ دغه الزام بیا د ارمان او د صدیقي نه هم وینځل کېدی شي کنه د هغوی اسلوب بزان له مطالعه کوو بالکل زه د دې خبرې سره اتفاق کوم جی چې صدیقي چې دی هغه هم څومره تنقیدي لیکنې کوي او په تنقیدي لیکنو کې بیا هغو موضوعاتو سره د مخامخ کېږي چې هغه موضوعات زموږ په ژبه کې دغه شوي نه دي څېړلې شوي نه دي څېړنې پرې نه دي شوي د هغې ځمکه چې هغه هواره شوې نه ده اسانه شوې نه ده د دې وجې نه په اوله کې چې یو سړی دغو موضوعاتو ته وردننه کېږي ارومرو به هغه د پیچیدګیو سره مخامخ کېږي نو دغه پیچیدګۍ تر څومره پورې چې هغه په خپل تحریر کې هوارولی شي هوارې کې خو لاشعوري طور هم ورته ویلی شي چې دغه پیچیدګۍ ارومرو پاتې کېږي همدغه شان د ارمان صاحب خبره به مو وکړو چې ارمان صاحب د ټیټې سطحې چې کوم موضوعات دي هغې ته هغه نه ټچ کوي بلکې هغه دا غواړي چې زه د ژبې ته هغه موضوعات راوړم چې په هغې باندې زموږ په ژبه کې لیکنې څېړنې نه دي شوې او دا دی چې زموږ ژبې ته د هغې ضرورت دی صحیح نو دا دی چې د دغو پیچیدګیو سره بیا ارمان هم دغسې مخ کېږي صحیح دا دی چې د هغې د اظهار دپاره چې کومه ژبه اختیارول غواړي کوم اسلوب اختیارول غواړي نو هغه علمي اسلوب وي او علمي اسلوب هسې هم ګران وي صحیح خاجي بل عرض مې دا کولو چې په لره پښتونخوا کې تاسو صدیقي صاحب او ارمان صاحب چې دا ماته په ذاتي توګه باندې دا یو څو ملګري یاد دي ستاسو نه علاوه نور داسې لیکوال هم شته چې ستاسو د موضوعاتو ته ستاسو د مضامینو ته توجه لري یا کار پې کوي تاسو سره چا داسې څه ډسکس کړي دي نو دې زمن کې زه خو دا ویلی شم چې مثلا دا د تنقید خبره ده د تنقید په میدان خبره ده او د تنقید په دې میدان کې بیا موږ دا نه شو ویلی چې ګنې همدغه درې نومونه دي ظاهره ده بیا جسل پاران هم یو نوم دی ښه او دغسې
که مثلا دی وخت زما په ذهن کې نه وي خو څنګه خلک به صحیح ګورم چې یا په دې نو الکانو کې زه ګورم لکه دا اوس تاسو د نوکار د اسعد الرحمن مسرور دی جی الک دی خو ډېر ښه اپروچ دی صحیح او دا چې مخ وړاندې به یعنی د دنه دا تمه کې دی چې لکه ادب کې خاص کر په تنقید کې یو ضروري ان شاء الله خجی ډیره زیاته مننه استاد محترم د کتاب د لوستو دوران کې ما محسوس کړ چې تاسو خپل موضوعات چې کوم دي هغه په بیلو مضمونونو کې تقسیم کړي دي او په هغه مو یو جامع او مفصل خبره کړې ده په مختصر مضمون کې دا په شعوري توګه مو هم داسې کړو د کتاب د چاپ په خیال مو هم داسې کړو او کنه دا بس تاسو یو مضمون لیک شروع کړی دی او چې کله اختتام ته رسیدلی تاسو قلم ایښی دی او بیا مو بیل مضامین راغونډ کړي دي او یو کتاب ته مو رسولی دی وجه دا پوښتنه ځکه لرم چې کله بنده کتاب لوستل پیل کی نو یو ټایم په دا کتاب بوج کیږي نه ځکه چې تاسو یو موضوع د شعر موضوع مراخصتي وي که د هغې د متن او د هغې د معنی خبره کوي نو په مختصر 2-3 مخونو یا پاڼو کې تاسو هغه خبره خپله مکمل کړئ ورپسې بله یو نوې موضوع راواخلئ په دې باندې د کاري یا د ریډر چې کوم وي د هغه ستړتیا ختمه شي نو تاسو دا په شعوري توګه داسې کړي دي که نه دا د اول نه بس تاسو یو مضمون لیکلو ایښوم او بیا مو کتاب ته راوړه نه زما خیال دی چې که زه دا دعوا وکړم چې زه داسې شعوري طور کوم نو دا به زه په یو عقله د خپل لوستونکي اورېدونکي سره هم خیانت کوم او د خپل ځان سره هم خیانت کوم یو خو به زه دا ووایم چې زما د ابتدا نه دا یو عادت دی چې زه په مختلفو موضوعاتو باندې بېلې مقالې په شکل کې لیکل کوم که تاسو لیک او تخلیق کتلی وي نو هغه هم دغسې د منسوبې نتیجه نه وه بلکې یو موضوع به ما راواخېسته په هغې به مې لیکل وکړو په هغې به مقاله پوره شوه بیا بله کله چې دا مقالې یو خاص تعداد ته ورسېدې نو زما زړه کې راغلی چې دا مقالې راغونډې شي او دا دې چاپ شي صحیح نو یو خو دا خبره شوله دویمه خبره دا ده چې که دا درکړم چې مثلا د یو اکاډمیک سورس باندې ما په خپلو کتابونو کې صرف دغه یو کتاب د تهذیب او څېړنه او کره کتنه چې ده دا مې لیکلی دی نه پوهېږم چې په هغې کې ما اکاډمیک غوښتنې څومره پوره کړې وي څومره مې نه دي پوره کړې او خبره چې سختیاتي پلټنې ته راشي نو دلته هم ما همغه خپل عادت تکرار کړی دی د بېلو مسلو په شان د بېلو مقالو په شکل کې مې لیکل کړي وي خو د لیک او تخلیق په مقابله کې بیا د دې کتاب اختصاص دا دی چې په دې کې څومره مقالې دي هغه په څه ناسې شکل کې ټولې د سختیات په زمره کې بالکل همداسې ده د دې وجې نه ما دې کتاب ته د سختیاتي پلټنې نوم ورکړو او یوه خبره به ورسره دا اضافه کړم چې چونکې زه پخپله په دې رایه یم چې د ادب مسله چې ده هغه که د لیک او تخلیق په شکل کې وي او که هغه د سختیاتي پلټنې په شکل کې وي زه خپلې د لیک او تخلیق چې کومې مقالې دي هغه هم د سختیاتي پلټنو د زمرې نه وباسم صحیح بلکې دا به درته وایم چې هغه د ټرمینالوجي فرق د منځ نه وباسو نو په هغه وخت کې چې زه په سختیاتي طرز تنقید باندې یا سختیاتي طرز تفکر باندې بیخي نه پوهېدم یا ما مطالعه نه وه کړې نو په هغه وخت کې د لیک او تخلیق زما مقالې چې دي دا بعضې ځایونو کې داسې نتیجو ته رسېدلي دي چې که هغه نتیجې زه د سختیات د نتیجو سره یو ځای کړم نو هغه نتیجې د سختیات نتیجو سره بیخي سمون خوري صرف د لفظیاتو فرق به منځته راځي او په دې سربیره یوه خبره به دا هم وکړم چې دغه کوم د هماهنګۍ یا د سمون خبره چې ده نو دا د لیک او تخلیق په دویم چاپ کې ما یو تازه سریزه لیکلې ده په 14 صفحو باندې مشتمله ده او په هغې کې ما د دې باقاعده نشاندهي کړې ده صحیح چې هغه مقالې او د هغې نتیجې چې دي هغه چونکې د ادب بحثونه دي په سختیاتي پلټنې کې د ادب بحث دی نو دا یو تر بله غیریت نه لري بلکې ډېرو ځایونو کې دا نتیجې بیخي خپلو کې یو ځای شوي خجی دا پوښتنه به وکړم چې سختیات دا تنقیدي فکر دی که نظریه ده دا څه شی دی بس په مختصرو الفاظو کې والله داسې دی چې په دې باره کې خو خیر دوه رایې شته دي
یعنی ځینې خلک چې دي هغه د نظریې نه زده کوي او ځینې دا ګڼي چې دا صرف یو میتود ده یو کړنلاره ده چې د دې له لارې مثلا د فنپارو کار کتنه کولی صحیح او زه په خپله که تا کتلي په دې سختیتي پلټنې کې زما چې کومه دویمه مقاله ده جی نو په هغې کې ما د دې خبرې ښکارونه کړې ده چې کوم څه ته مونږ مثلا میتود وایو جی یعنی د پلټنې یو طریقه کار او دا طریقه کار که چېرې په عملي صورت کې وي نو دا د میتود مترادف دی بالکل دغه طریقه کار که ولیکلی شي په ژبه کې ولیکلی شي نو په ژبه کې هغه لیکلي صورت ته بیا موږ نظریه وایو بالکل شته ستاسو کتاب کې په دې لحاظ باندې زما خپل نظر بیا په دې کې دا دی چې په نظریه او میتود کې زه فرق نه کوم صحیح او ځکه دغه سختیاتي طریقه کار چې دی دا نظریه هم ګڼم او میتود هم صحیح ډېر ښکلی تاسو ډېر ښایسته وضاحت وکړو ډېره زیاته منظمه د سوال زه ذهن کې زما یو انتشار جوړ کړی و خو ځکه ما دا پوښتنه وکړه بله پوښتنه د سر زما چې په دې کتاب د پوهې دپاره زمونږه د دې کتاب چې کوم لوستونکي دي هغوی ته څومره علم پکار دی کم از کم چې هغوی څه لوستي وي او کم مضمون ټچ کړي وي کوم موضوع ټچ کړي وي مطلب لسانیات ټچ کړي وي فلسفه ټچ کړي وي یا داسې نور څه چې په دې کتاب باندې پوه شي او د دې نه چې کوم څه د هغوی د ګټې دي هغه ترې ناخیست کړي والله د هغې دپاره زه دا ویلی شم چې دا داسې اسان مضمون نه دی جی د هغې یو وجه دا ده چې د دې ناول به یو کاري به واخلي چې هغه به د ادب مطالعه لري یا په ادب کې مثلا د سختیاتي میتود نه وړاندې یا د نظریې نه وړاندې چې څومره نظریات راغلي دي مرحلهوار د هغې به یو شعور د سره موجود وي صحیح نو د هغې نه پس ته دا اندازه کېدی شي چې مثلا په ادب کې د سختیات دغه څه دی ضرورت یې څه دی اهمیت یې څه دی او زه مثلا ولې دې مضمون ته ورته نه شم صحیح نو تر څو پورې چې دغه روایتي اساسات د په نظر کې وي دی بیا که د سختیات مضمون ته ورته نه شي نو نسبتا دا امکان به زیات وي چې دی به زر په دې باندې پوهېدی شي صحیح او چې زر ورباندې پوهېدی شي نو په دې باندې بیا دا امکان موجود دی چې په هغې باندې به زر اظهار خیال هم کولی شي نو مطلب زما د وینا دا دی چې د سختیات مضمون ته د ورننوتو نه وړاندې د ادب او تنقید چې کومه مخکینۍ اساسه ده دا غیر روایت نه ځان خبرول پکار دي صحیح ډیره زیاته مننه په دې باندې هم پوه شو زمونږ اورېدونکي چې څوک دا ګیله کوي چې دې کتاب باندې مونږ نه پوهېږو نو هغه یې داسې وکړي چې د نیمې نه دی نه وردانګي بلکې د سر نه دی راواخلي څنګه چې تاسو وفرمایل چې د نورو تنقیدي نظرونو دی ځان خبر کړي او تر دا وخته د ځان راورسوي نو انشاءالله په دې کتاب باندې به ښه پوهېږي ښه جي زه دا پوښتنه لرم چې لانګ او پیرول په ژبه کې د دې څه حیثیت یا د دې څه کردار دی د دې اول خو مونږ ته په دې باندې ځان پوهول پکار دي چې دا په لسانیاتو کې فرناند دي ساسور چې دی د هغه یو دریافت دی یعنی مونږ دې ته د هغه کوم تخلیق نشو ویلی بلکې دریافت ورته ویلی شي ځکه چې دغه کوم صورت چې د ژبو بیان کړی دی یا مونږ ته را رسولی دی دغه صورت یا دغه ساق چې دی دا په ژبو کې د وړاندې نه موجود و صحیح خو دا دی چې نشاندهي نه وه شوې دریافت کړی شوی نو ته دریافت کړو او د بیا مونږ ته د ژبو په باره کې دا خبر راورسوله چې ژبه په غټه کې لکه دوه غټ حیثیتونه لري چې یو یې تاریخي حیثیت دی او یو بیا ساینکرونیکل یا مثلا اوسمهاله حیثیت دی بیا د فنپارو په باره کې مثلا هغه موږ ته دا سفارش وکړو چې چونکې فنپاري چې دا ساخت لري او په ژبه کې بیانېږي په لحاظه د ژبې رعایت ضروري خبره دا ده چې دا د اوسمهالي یا ساینکرونیکل طرز تنقید د لارې مطالعه کړلی شي صحیح اوس خبره چې تر څو پورې خاص د لانګ او پیرول دی
نو په لانګ او پیرول کې هم دا دی چې دا ساسر چې دی هغه ژبه په دوه حیثیتونو باندې تقسیم کړې ده جی چې په دې کې لانګ چې دی دا د ژبې داخلي حیثیت دی او پیرول چې دی دا د ژبې خارجي یا تکلمي حیثیت دی جی دا غوښنه دا چې په ژبه کې چې څومره اساسه موجوده وي یا مثلا اساسه پکې پیدا کیږي یا جوړیږي دا په لانګ کې صحیح موجود وي جی او جی دا لانګ چې دی دا د ژبې یو داسې حیثیت دی چې کله هم مثلا خبرې کوو مثلا د لانګ نه کار خو دغه نه د پیرول نه کار اخلو جی نو موږ د دې خبرې شعور نه لرو خو موږ په لاشعوري طور د ژبې لانګ ته د مکیګو د ژبې د لانګ نه د اظهار د پیرایي او پیمانه او سانچې په تیار حالت کې راخلو جی او بیا د هغې په ذریعه موږ د خپل مدعا یا د خپل مافی ضمیر اظهار کوو جی په دې د دې لانګ چې کوم شناخت دی دې باندې لکه کوم په اردو ژبه کې ډېر زیات فضاحتونه شوي دي خو یو داسې شکل چې هغه ته د لوستونکي ته مخې ته کېږدي او هغه په ډېر په اسانه او په لنډه پوه شي دغه شکل یې متعین کول ډېر ګران دي صحیح هغې کې بیا یو خبردام ده چې موږ چې کله د لانګ په باره کې د ځینې څېړنکارانو یا منتقدینو دغه ته ګورو وضاحتونو ته نو موږ ته دا یو داسې خودکار غوندې نظام په نظر راځي یا مثلا یو داسې کرشماتي نظام موږ ته محسوسېږي چې ګنې په دې کې په خودکاره توګه یا په کرشماتي توګه هر څه جوړېږي ورانېږي او مثلا دا دی چې کله موږ ته د اظهار ضرورت راپېښ شي نو د دې خو زه د دې سره یو شی بل د خپله طرفه شاملوم او زه دا یم چې د ژبې دغه ساخت چې فنان لیسانسیور ورته مثلا دغه ویلي وي د لانګ ورکړی دی نو که د نوم فرق د دې نه وباسي او مثلا ایلیټ چې کوم د روایت تصور وړاندې کړی دی په ادب کې نو دغه د روایت تصور چې موږ راوړو او مثلا په ژبه کې د لانګ سره یا په ادب کې مثلا د شعري لانګ سره یو ځای موږ ته داسې ښکاري چې هغه د ایلیټ روایت یا دلته د لانګ یا مثلا د جیکرسن یا رولان بارت چې کوم د شعري لانګ خبره دا تصور دی نو دا یو تر بله بېل نه وي هغه د اظهار فرق پکې وي خو بنیادي ماهیت چې دی هغه د ټولو یو قسمه متعین کېږي فرق صرف دا دی چې هغه ورته روایت وایي ساسر چې دی هغه ورته لانګ وایي او بیا رولان بارت یا جیکرسن چې دی هغه ورته په شعریاتو کې دننه شعري لانګ وایي یا شعریات ورته وایي که نه نو دا دی چې په دې باندې خو لا بحث مباحثې او کیسې لا ډېرې روانې او چلېږي به صحیح خو فلحال موږ پرې همدومره پوه شوي یو یا ته پوهېدی شو ډېره مننه یسر صاحب زما اخیري پوښتنه تاسو مو ډېر تنکړې به هم یې بخښنه غواړو نه خو مونږ هغه شان سوال کولی شو څنګه چې حق دی د سوال نو دغې دپاره هم بخښنه غواړو خو زما اخیري پوښتنه ده او هغه دا ده چې څنګه چې نت شی د خدای د مرګ اعلان وکړه او هغه کلیه راوړلی شوه په ادب باندې هم اپلای شوه نو تاسو څه ګڼئ چې په دغه کلیه کې د ماتن سره یا د تخلیق کار سره زیاتې نه کیږي که نه دا درسته ده داسې یو خبره به وکړو چې د نیک چې مسله چې ده دا پکې لږ د یو خوا ته کړو او د هغه په تقلید کې چې مثلا رولان بارت کوم د مصنف د مرګ اعلان کړی دی نو که چېرې د رولان بارت په نظریاتو کې دننه موږ په دې نظریاتو باندې خبرې کوو نو په هغې کې دننه هم ځینې داسې اقتصادات رابرسېره کولی شو یې کولی شو چې هغه بیا په خپله د رولان بارت د نظریې یو قسم تربیت کوي مسله صرف دوه دا ده چې په سختیات کې یعنې د لیک چې کوم دوه حیثیتونه دي چې دا مونږ علمي لیک ګڼلی شو او یو یې هنري لیک ګڼلی شو نو د سختیات چې کوم ماهرین دي د هغې یو مسله دا ده چې هغې
دغه دوه حیثیتونه چې دي د خپلو کې ګډوډ کړي دي. صحیح. او د دې ګډوډوالي د وجې نه بیا دا شوي دي چې ځینې ځایونو کې مثلا د مصنف سره انصاف نه دی شوی. جی جی. یعنې دوی چې څنګه دا ګڼي چې یاره په شعري لام کې یا د ژبې په لام کې یا مثلا دا چې څه ادب ته راځي دا د یو ثقافت د لارې راځي او ثقافت کې دا هر څه په تیار شکل کې موجود وي. مصنف دغه تیار څیزونه راخلي او صرف هغه د پیرول په شکل کې د هغې اظهار کوي. بالکل همدغه مقصد. او دلته چې کومه مسله بنیادي ده هغه دا ده او دا د لیک او تخریج په سریزه کې ما د دې اظهار کړی دی. اوس لږ مخکې ما د ایلیټ د روایت حواله ورکړله. جی. نو ایلیټ چې کله د خپل روایت وضاحت کوي هغه دا وایي چې یو فنپاره چې ده هغه ارومرو د روایت منتباره وي، خو هغې کې یو شرط دا دی چې کله مصنف دغه روایتي مواد راخیستي وي نو د هغه دپاره ضروري ده چې دغه روایتي مواد چې دي په دې مصنف خپل څه اضافې کړي وي. صحیح. یعنې یو جدید حالت ته دې دا مواد رسولي وي، که چېرې هغه پکې اضافې کړي دغه مواد جدید حالت ته نه وي رسېدلي او خالص د روایت یو تکرار وي نو دې ته بیا فنپاره نشي ویل کېدی. صحیح. په دې تناظر کې چې موږ وګورو نو موږ ګڼو چې دغه مصنف په فنپاره کې کومې اضافې کوي. مثلا دا اضافې چې دي دا د دې په بنیاد باندې موږ مصنف چې دی هغه د فنپارې نه یا د مصنف کاغذ چې دی هغه د فنپارې نه نشو بې دخله کولی. صحیح. صحیح. د دې دویم صورت چې دی هغه دا دی چې آیا مصنف په فنپاره کې بذات خود موجود وي که نه وي. جی. نو په دې اوس ما یو سلسله د افسانې په باره کې شروع کړې ده او د افسانې د لارې نه مې د دې خبرې ثابتولو کوشش کړی دی چې په افسانه کې کوم څه ته راوي ویلی کېږي دغه راوي د افسانې نوي فکري شرایط دا دي چې دغه راوي چې دی دا به د افسانې د پلاټ برخه وي. صحیح. که چېرې برخه یې نه وي نو د دې معنا دا ده چې دا راوي دی خو راوي په یو زمان او مکان کې دی او څه چې شوي دي هغه په بل زمان او مکان کې دي. نو په داسې صورت کې بیا فنپاره چې ده د هغې پلاټ چې دی هغه په دوه تقسیمېږي او په افسانه کې د ایت یو صورت را پیدا کېږي. نو د هغې د لارې ما د دې ثابتولو کوشش کړی دی چې که ناول وي افسانه وي که شعر وي که نظم وي په هغې کې به مصنف د راوي په توګه یا په تخیلاتي ډول موجود خامخا وي. نو هغه مونږ بې دخله کولی نه شو. ټیک شو جی. ډیره زیاته مننه. زما اخیری پوښتنه دا د اخیری دا پوښتنه خو نه ده دا یو معلومات دی چې پر روان نږدې وخت کې ستاسو بل یو کتاب را روان شته جی؟ بالکل ارادې خو مې شته دي او دا دی چې انسان تر ساده خو خود مختاره دی خو بیا تر ساده پورې هغه خود مختاره هم نه دی. بالکل. نو که ژوند وفا وکړي نو زه ګڼلی شم چې زما 11 کتابونه چاپ شوي دي. 12م کتاب چې دی هغه به هم د نثر وي او چې تر څو پورې دا مثلا منظریان ته راځي نو زما دا امید دی چې زما شعري مجموعه به هم تیاره شوي انشاءالله. نو فعلا د دې دوو څیزونو پیشګویي چې ده د دې دوو کتابونو پیشګویي چې ده هغه کېدلی شي. الله دې وکړي جي سترګې په لارې ورته. بل خواص دا دی چې که تاسو سره دا وخت خپل کلام موجود وي نو عنایت کې راته جي. دا د کلام مسله دا ده چې په دې باره کې که تاسو ما سره مخکې ډسکشن کړی وی جی 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 ما به ځان سره کلام راغیستی وی خو زه د حافظې نه څه بیخي نشم ویلی. صحیح. او دا دی چې آګاهونه دې سیستم ځان ټول تیاره کړی نو که تاسو ما ته بخښنه کوئ نو زه درنه بخښنه غواړم په دې سلسله کې ځکه چې که شعر دوه شعر ما ته رامخې شي نو د هغې به هېڅ خوند نه وي تر څو پورې چې پوره کلام بالکل جی. ستاسو کلامونه خو اکثر زه شریکوم خو بهرحال مونږ نن غوښتل که تاسو ته یاد و دا بالکل چې زمونږ غلطي و چې مونږ تاسو اول نه خبر کړی نه وی. مکمل اخیری پیغام مختصر پیغام به اوریدونکو ته څه ورکوئ ځکه چې دا تاسو ذهن کې وي چې زمونږ اوریدونکي نوي زده کوونکي دي زیاتتر؟
دا پیغام خو د سبزه د ډېرو غټو خلکو منصب ګڼم جی او خپل ځان ته بیا دومره د غټ منصب خاوند نه شم ویلی چې زه د خلکو پیغام جاري کړم جی خو دا دی چې زما دا څومره ژوند چې تېر شوی دی که لږ دی که ډېر دی جی دا د یو خواهش نه دی تېر شوی دی او هغه خواهش دا دی چې زما ژبه دې وي او زما په ژبه کې د لیک لوست وي جی او دغه لیک لوست چې دی دا د زما د راتلونکي نسل د مستقبل د روښانتیا دپاره وي جی نو زه دا ګڼم چې که په دې سلسله کې ریاستونه او حکومتونه مثلا زموږ مرسته نه کوي جی نو پکار دا دی چې موږ په خپله د خپل ځان سره دا مرسته وکړو جی چې موږ خپل اوس په اوس وخت کې هم روان نسلونه هم دې ته تیار کړو چمتو یې کړو دا شوق پکې پیدا کړو چې هغوی خپله ژبه زده کړي په خپله ژبه کې لیکل او لوستل شروع کړي او په دې طریقه دا ژبه د ورکېدو نه د ماتېدو نه بچ کړي انشاءالله جی همدغسې به کوو جي ډېره زیاته مننه یو ځل بیا ستاسو مننه کوو جي چې په خپل قیمتي وخت کې مو زموږ اورېدونکو ته د څو لمحې وویستې او دا د علم ډکې خبرې مو ورسره وکړې ښاد خوشحاله او آباد راته اوسئ جي یو ځل بیا مننه ستاسو مننه خوشحاله مو غواړم آباد مو غواړم مخې ته مو رڼا د خپل ځان خیال ساتئ جي د الله په امان ما سره چې په لاس کې کوم ستاسو کتاب دی د هغې نامه ده ساختیاتي پلټنې